الرحمن الرحیم راځو نن تینا زموږ درس راوښو تینا نن به وپېژنو چې موږ سره تېر ځل مو درس رسولی تر آی پي اډرسز پورې که نه شپږم سلاید رسېدل تر آی پي اډرس پورې ګوره راغلی تېر ځل موږ تینا کلاسز اف آی پي اډرس دا مو ترېنه وپېژندل دا چې مقصد موږ سره دغه کلاسونه دي چې دا موږ سره ملټیکاز لپاره دی او دا کلاسي او دا مو ترېنه وپېژندل سمه ده د دې رینجز صحیح شو په دې کې به نن راشو موږ تاسو به وپېژنو پبلک آی پي او پرایویټ آی پي به ترېنه وپېژنو صحیح ده که چېرې زه راشم ولیکم چې پبلک آی پي اډرس سمه ده او بل زه ولیکم چې پرایویټ آی پي صحیح شو پرایویټ آی پي او پبلک آی پي لومړی که چېرته راشو موږ او تاسې پبلک آی پي ته پبلک آی پي د هغه آی پي ده چې دا موږ سره باید د آی اس پي څخه پرچیز شي چې سره دا سره باید پرچیز شي دا باید موږ سره د آی اس پي څخه واخیستل شي صحیح ده په پیسو باندې دا اخیستل کېږي پرچیز آی پي په کوم واقع سره کار پبلک آی پي دا پبلک آی پي د انټرنیټ لپاره استعمالېږي پبلک آی پي هغه آی پي ده چې باید د آی اس پي څخه تاسې په پیسو واخلئ او پبلک آی پي را سره ډوپلیکیټ نشي راتلی معنا دا دی چې تاسو کوم آی پي درکول شو ها ګوره موږ سره دا پبلک آی پي چې کومه ده دا یو یونیک آی پي ده صحیح ده چې مطلب دا موږ ته د آی اس پي را سره کوي لکه دغه عادي چې کله موږ انټرنیټ فالو صحیح ده بل فکر زیرم موږ چې انټرنیټ کې فالو کنه نو دا موږ چې دا په کوم طریقه دی موږ ورته دا پیکیج فالو دا موږ ورته لیکو او آی اس پي موږ ته یو آی پي ټاکي کله چې زه ډیټا خلاصوم یو دم زما دا موبایل خپل هغه آی پي رانیسي او هغه آی پي کې ماته چې ولې چې دومره انټرنیټ دی ګوره اوس تاسو فکر کوئ چې مطلب دا څنګه چل دی چې ما سره دومره بیا دا بیا ختمېږي دا بیا ته موږ په یو آی پي کې راځي چې ولې چې هغه موږ استعمالو کړی چې تاسو ما انټرنیټ او دا هغه آی پي چې کوم دی هغه نه دا یو ویډیو ګورم زما دا ریکوست هغه سرور دی وای دا کس ریکوست راځي کړی ریکوست څنګه کوي آی پي اډرس مې کنه دا پیږي نه بیا آی پي اډرس باندې پیږي چې مطلب دې کس دلته ریکوست راغلی کړي ډیر جواب ورکړي دلته ستاره ای بي دي مصرف کیږي څنګه آی پي نه دا موږ سره دا موږ سره تاسو مطلب دې لپاره درکړي چې پیکیج لپاره ده چې عمره غني درکړي دا چې مطلب پیکیج ختم شو وخت ختم شو داخل شو مطلب که پیکیج ختم شو کنه نو بیا هم سره شي دا دې باندې تا باندې موضوعیت هغه ختم شو کنه دې نه کړو هغه ختم کړو ختم شو نو پبلک آی پي کته دې ورسره چې دا موږ ته چې کړی آی اس پي وایره راکړي او په ټول نړۍ کې دا یونیک ځان مطلب چې آی پي سره بیا نشي سینا بل پرایویټ آی پي دا پرایویټ آی پي هغه آی پي دا چې دا موږ په شخصي ډول باندې استعمالولی شو لکه په کور کې خو تاسو نه شم کولای کنه چې مطلب زه راشم په کور کې ما سره شي دي د فرض مثال دا یو کور دی سینا زه راځم په دې کې ما سره راځم چې دا مثلا فرض مثال یو لپټاپ دی راشو سره صحیح شو دا فرض مثال موږ سره یو لپټاپ شو سره صحیح شو کنټرول سی کنټرول بي زراورم دا ډیزاین دلته بیا کنټرول بي زراورم دا ډیزاین دلته بیا کنټرول بي زراورم دا ډیزاین سره دلته اوس ګوره کچیر د سرجی دی ار یو د پبلک آی پي اخلم نو دا څه حساب دی په ما ډیر خبرې دي زه راځم فقط دوی ته دلته ما اکسس پوینټ یې اکسس پوینټ روپیژن کنه وای فای اکسس پوینټ وایرلس راوټر سپورټ دی دا ما یې دوی ته ما یو پبلک آی پي ما ته زو راغی آی اس پي ما ته یو آی پي راکړه کنه او دا چې کله ویشي دا ته ورته د پبلک آی پي نه ورته چې د بس نور پرایویټ آی پي دا ویشي دی ځکه چې دا د شخصي شو سره او دا پرایویټ آی پي سیده ډول باندې انټرنیټ نه لاسرسي ورنه مطلب نو ګوره اوس د پبلک آی پي دا سیده چې پبلک آی پي آی اس پي را سره راکوي او دا چې کله یو څوک اخلي باید پیسې ورکړي باندې پرایویټ آی پي هغه آی پي چې په شخصي ډول باندې استعمالېدل شي سره لکه په کور اداره دا په دې کې پبلک آی پي په هغه ځای کې استعمالېږي خو دا باید په پیسو اخلي نو دې لپاره ما اکسس پوینټ غلي دلته ما هغه یو پبلک آی پي اکسس پوینټ ورکړی دا هغه ما هغه سره دلته اکسس پوینټ ورکړی دا دې کې دنه چې نو دا کوم ډیوایسونه دې سره وصل کیږي هغه نو ټول پرایویټ دې سره او دې سره پرایویټ آی پي داسې کوي سره ډیسټریبیوټ کوي ځکه خو اوس خدا اوس شو په پبلک آی پي او پرایویټ آی پي انشاء الله چې پوښو اوس ګوره هغه دلته لیکل افرین بي کی پرفیکټ کوېشن اوس دلته راځو هغه دا به موږ څنګه پیژنو چې ما سره کومه یو پبلک دا او کومه یو سره پرایویټ آی پي ده په کلاس A کې موږ ویلو چې کلاس A د صفر څخه شروع کیږي تر 100 شو پورې نو ګوره اوس موږ دا کلاسونه پیژندل چې د A نه تر د A کلاس کې موږ صفر تر 100 شو پورې دی سره B کلاس کې موږ 130 څخه تر 100 پورې دی C کلاس 92 څخه دی سره دا موږ سره دا درې کلاسونه موږ چې ادي سمالو دا درې کلاسونه سره دا او دا به موږ سره نسمري خدا به ملټیکاز لپاره دی چې شو براډکاسټ ملټیکاز موږ څه نشي کړو نو اوس راځو پرایویټ آی پي په کلاس A کې موږ سره پرایویټ آی پي 10 ده په کلاس B کې موږ سره دوه پورشن د نیټورک کنه یو سره 2 یا 14 نیولې تر 102.1 پورې درسه تشریح کوم یو او په کلاس کې 102.2 څخه دا 108 څخه دا 0 څخه نیولې تر 102.1 دا 255 پورې صحیح دا 0 څخه نیولې تر 255 پورې درس پرایویټ ګوره اوس په کلاس A کې موږ ویل چې 10 آی پي اډرس ګوره اوس دلته موږ آی پي اډرس تیر ځل وایو کنه چې سره راځم که چیرې زه دلته لیکم چې 2.0.0.1 دا موږ سره پبلک آی پي ده
3.0.0.1 دا موږ سره زرته 15.0.0.1 دا موږ سره پبلک آی پی ده زرته مچ 14.0.0.1 دا موږ سره 2 ده سره زرته لیکم چې 14.sel.sel. یو نیم سل دا سره کومه آی پی ده پبلک آی پی ده چې مطلب آی پی نه مزه دا پیسو اخلم سیدم دا سره کنه اوس پرایویټ آی پی په کلاس A کې موږ سره پرایویټ آی پی کومه 10 ده او مطلب نیټورک نه معلوم که اول موږ سره کلاس A به سره معلوم ده اول پورشن نه او په اول پورشن کې چې تر یو نه نیولې تر یو سره ویش پورې یا یو نیولې تر شپږ پورې ول دا موږ سره کلاس A دی یو سره تاسو نیولې تر یو سره یو نه کلاس B دی یو سره دوه نیولې تر 203 پورې کلاس C دی دا اول پورشن نه معلوم نه دا سره اوس کو بیا کلاس A کلاس A دی کنه د پاتې نور ته سره زګون کلاس A دی سره زه تر ځم چې کوم چې .0.0.1 دا شته دا موږ سره کومه آی پی ده د کلاس A کې ده خو په کلاس A کې دنه دا موږ سره پرایویټ آی پی ده سو مای ډیر سچې پرایویټ شخصي در سره 10.0.1.100 دا موږ سره اوس پرایویټ آی پی ده ځکه چې دا نیټورک نه ماته پته لګیږي نیټورک د کلاس A دی او په کلاس A کې ما سره دا 10 آی پی پرایویټ ده 10 آی پی پرایویټ ده اوس څه خیر دلته دا 10 آی پی د 10.0.0.1 نه نیولې د 10.0.255.255.255 دا هم سره پرایویټ آی پی مطلب په شخصي ډول یې استعمالولای شم دی باندې څه پیسې نه ورکوم سیده اوس د څنګه باندې کوم څه پته وسنګ ته وای ګوره څه پته سره کنه چې خبره ګوره ته کلاسونو ته خبره وای سی شو کلاس خود دلته زوای مکنه په کلاس A کې زوای ګوره پښتنه زم ګوره پښتنه سره په کلاس A کې موږ سره پرایویټ آی پی اډرس کوم یو دی په پښتنه باندې پوښي په کلاس A کې موږ سره پرایویټ آی پی اډرس کوم یو دی پرایویټ آی پی اډرس موږ ویل چې کلاس A چې زما معلوموم د کوم پورشن د کلاسونو چې زما معلوموم د کوم پورشن نه معلومیږي اول پورشن نه سره معلومیږي خو که په دې اول کې ما سره لسول په دې اول پورشن کې ما سره لسول د پاتې نورو کې هر شو ته دومره پوښتنه چې دا ما سره پرایویټ آی پی اډرس دی سیرا کچیرته یو لسول کچیرته د لسونه کم ول د لسونه زیات ول نو بس دا موږ سره پبلک ده پرایویټ نه خو که په خودي لس ور سره دا موږ سره په پرایویټ آی پی اډرس کې ډیره کم او که زیاته پبلک هغه بس پبلک دی هغه سره کار نشته بس فقط دقیق خبره زه وایم کنه چې ګوري زه ته چې په دغه ځای کې ودرېږي سی شو هغه دقیق خبره زموږ تاسو سره سیرا اوس دا خبره نشته چې مطلب اوس ګوره اوس دلته راځم لیکم چې 11.0.0.1 سی شو او تاسو 10.0.0.1 دلته راځم چې لیکم 13.0.0.1 راځم لیکم چې 10.255.255.255 دلته راځم چې 10.255.255.255 سی شو دلته راځم لیکم چې 10.240.280 سی شو اوس تر تاسو وایا لمړی خو دغه آی پی ان تر چیک کړي آی پی ان کې کومه غلطي شته او کوي بیا کوم هغه راته پناه کا او دویمه خبره اوس ماته ته دا پناه کا چې په دې کې کوم یو پرایویټ آی پی اډرس دی او کوم یو پبلک آی پی اډرس دی دا باندې وایي بالکل سړي ها ګوره اوس دې اول یو ته ګوره چې شو په دې کې ګوره موږ تاسو کو کنه چې تاسو ورته وایم کنه چې اول معلوم دا سره پرایویټ دی که پبلک دی اول معلوم کوم کلاس دی کلاس A دی په کلاس A کې پرایویټ آی پی اډرس کوم دی 10 دا نمبر پورشن چې نو معنا نو دا موږ سره اوس پرایویټ نه ده دا 10 آی دا پرایویټ دی یس دا دی سره 13 آی دا پرایویټ دی نو نه دی دا سره 10 آی دا پرایویټ دی یس دی سره د نو پات سره موږ نشته خو زه فقط پورشن دی اول پورشن نه 10 نه معلوم او دا 10 آی دا موږ سره پرایویټ دی پرایویټ دی خو دا آی پی اډرس سره جوړ نه دی ځکه 255 نشي راتلای د 255 سره راتلای شي بل دا ټینګ ګوره آی دا پرایویټ دی خو ته 280 سکه 200 یا باندې سکه دا سی شو نو ګوره په 10 کلاس کې تاسو پیژندل چې کوم یو موږ سره پرایویټ آی پی اډرس دی سره اوس په دا په 10 کې شو په کلاس دا په کلاس A کې شو په کلاس B کې څه کار دی په کلاس B کې به ته دوه پورشن ته ګوري چې دا اول پورشن یو سل او دوه یو دا دوی پورشن د 1400 شروع تر یو ډیر شو ګوري به دا ما سره کوم یو دی دا ما سره کوم یو آی پی اډرس دی کلاس B آی پی اډرس دی او په کلاس B کې کوم یو دی پرایویټ دی یو سل او دوه ډاټ 14 ډاټ لس ډاټ لس یو سل او دوه ډاټ ولس ډاټ لس ډاټ شل یو سل او دریاویا ډاټ 14 ډاټ 10 ډاټ 50 یو سل او دوه ډاټ شل ډاټ 10 ډاټ 90 یو سل او دوه ډاټ 25 ډاټ 90 ډاټ 9 یو سل او دوه ډاټ 10 ډاټ 90 ډاټ 9 یو سل او دوه ډاټ یو سل او 15 ډاټ 10 ډاټ 90 9 ډاټ 90 چې شو یو سل او دوه ډاټ یو 10 ډاټ 0 ډاټ 90 اوس په دې کې راته معلوم کړئ کوم یو پرایویټ دی کوم رای پبلک دی سیدا او کوم کلاس آی پی دا او کوم یو جوړ دی سره سیدا بالکل هم شو سیدا ګوره په دې اول پورشن کې چې کله یو سل او دوه
بیا د اول باید یو سره دوه بیا چې ته دویم کنه کاول دوه بیا نو سیده کنه تیرې کوي دا پرایویټ آی پی اډرس نه دی په کلاس بی دی خو پرایویټ نه دی بل د دویم پورشن ته راځي په دویم پورشن کې کده 1400 او د یو دیرشو منځ کې ګوره د 14 دی سره څو راځي ول سره راځي څو راځي اتل سره راځي څو راځي نل سره راځي څو راځي تر کچیر دې کې یو دیرشو پورې نو دا بیا ګوره پرایویټ آی پی اډرس دی دې ته وګورئ ته ګوره سیدا چې 1400 او د یو دیرشو منځ کې پرایویټ آی پی اډرس دی سره کله دوی په منځ کې نو دا سره پابلیک دی یو سره دوه بیا ډاټ 14 ډاټ لاس کوم یو دی پرایویټ دی سره فري یو سره دوه بیا بس شو اول پورشن سیدی دویم ته ورځم شپږ ولس او دی سیدی کنه یو سره درې بیا نه دی یو ګوره درې بیا سره راغلی دوه بیا ته بیا دا پابلیک دی سره دا نور شپږ شو کنه نور څه مکان نه خو اول ته نیټورک بدل کړی راته کنه آیا دا یو سره دوه ډاټ 14 ډاټ 10 ډاټ 10 آیا دا او یو سره دوه ډاټ 12 ډاټ 10 ډاټ 20 آیا دا سیم نیټورک دی ولی ځکه چې نیټورک پورشن دا دویم نیټورک پورشن دی دا ډیفرنس وي یو سره دا ډاټ شم دا مستر دی یو سره دا 5 دا سره یو سره دا 10 دا سره یو سره 5 دا نه دی سره سیده کنه ځکه چې یو دوه دی یو سره دوه ډاټ یو دی دا هم سره دی نو دا موږ سره په کوم یو کې دی سره په کلاس بی کې سره پرایویټ آی پی اډرس اوس براشو په کلاس سی کې سره ګورئ یو سره دوه نه ډاټ یو سره آتش پېته ډاټ صفر څخه نیولې تر 255 دې کې بس دا اخیری پورشن سره کار دی دې دریم پورشن سره یو سره دوه نه ډاټ یو سره آتش پېته ډاټ دوا ډاټ شپېته یو سلو دوه نوي ډاټ یو سلو اته شپېته ډاټ څو 50 ډاټ شپېته څه شو یو سلو دوه نوي ډاټ یو سلو اته شپېته ډاټ سل ډاټ څو ډاټ شپېته سیدا یو سلو دوه نوي ډاټ یو سلو اته شپېته ډاټ 255 ډاټ شپېته نو ګوره دا اخیری چې کوم دی کنه په دې کې دا موږ د کوم کلاس آی پی ده څه وایي کلاسي دا فرنچو پورشن د نیټورک د سره هاوسټینګ دا موږ سره د نیټورک دی نو تاسو نو موږ چې کله په دې کې معلومه کنه اول یو سره دونه وګورئ سیده یو سره شپږ دا دوه شي نو دلته دا چې دا دوه شي شنو دا نور پاتې څه چې صفر تر 255 پورې پیری دا ټول پرایویټ دی نو دلته به تاسو دومره ځکه چې پرایویټ آی پی اډرس هغه آی پی اډرس دی چې موږ سره په لوکل زون کې چلیږي او په انټرنیټ باندې نه چلیږي سره دا بغیر د پیسو نه چلیږي څنګه مطلب بغیر پیسو د آی پی اډرس موږ راکې پبلک آی پی اډرس هغه چې پیسو ایس پی موږ راکړو څنګه او په دې کې موږ تاسو چې یو په کلاس 1 کې کومه دی 10 دا 10 چې شروع شو پاتې نور دا ټول د صفر نه نیولې تر 255 پورې دا موږ سره ټول په پرایویټ آی پی اډرس کې سره راځي څنګه په بی کلاس کې تاسو چې یو سره دوه یا راش پارس نه شروع تر یو سره دوه دا یو د څه دا سره پرایویټ کړی سی کې موږ تاسو چې یو سره دوه نه دا یو سره تاسو په دا صفر څخه نیولې تر یو سره دوه نه دا یو سره تاسو په 255 په دا ټول سره پرایویټ آی پی اډرس راځي او زموږ په زیاتره چې لازم تاسو ایکسس پوینټ کاری کوي راځي ډاکټر کلاسیک کاری څنګه چې په دې کې آی پی اډرس کمی دي سره او دې کې تر 255 کې زموږ تاسو په سیده کې 255 نه تام نشته دي هغه کې دا 255 کې دي او په کلاس 1 کې شمار دي نشه او وسوالي زرا او 200 څوار نه سي سره او په دې کې 500 څو یې سره دومره په دې کې دا غوته اړتیا نشته موږ نو زیاتره وزم لوکل زینو کې چې استعمالي کومه آی پی اډرس استعمالي یو څه نه ویډیو ته سره تاسو په دا څه دا موږ پرایویټ استعمالي سیشن کلاس نه نو دې کلاس کې موږ پرایویټ آی پی اډرس او د پبلک آی پی اډرس ترمنځ فرق پیژنده نور به ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې وایو